ګرانه مشره، عزتمنو قدرمنو پښتنو مشرانو شازلمیانو او د ما قدرمنو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دومره حیثیت خو نه لرم چې زه د تاسو ټایم واخلم، خو د ګران مشر محمود خان اچکزي شکریه ادا کوو چې د اړنګ پنګ پښتانه یو میدان ته یو سټیج ته رابللي او په خپل منځ کې د خپل ځان ویر او غم او شادي باندې خبرې کوي. ګرانو مشرانو، ټیم زه زیات نه اخلم، مختصر تعارف کول درته غواړم. زه په قوم دوتاڼی په موجوده زمانه کې د جنوبي پښتونخوا د جنوبي وزیرستان د دریای ګومل په دواړه غاړو باندې دوتاڼی قوم آباده. زموږ یو طرف ته مسعود او وزیر قبایل دي، بل طرف ته شیرانی، مندوخیل او سلیمان خیل قبایل دي، او المرختیز علاقو ته د غورلري په لارو باندې چې وخیږي د اسماعیل خان امپرر اسماعیل خان ده. ګرانو مشرانو، دلته ډاکټر صاحب خبرې وکړې، نورو قدرمنو پوهانو وکړې. بیماری ده، بیماری ډاکټران تشخیص کوي چې لکه ډاکټر صاحب چې وفرمایل چې کله بیماری پیدا سي بیا د هغې بیماری دپاره دوا پکار ده چې زکام یې کومه دوا یې بخورې، چې د سر خوږ کومه دوا بخورې. دما خو دا خیال راغی موږ د غرو د ځنګلونو خلک یې پښتانه یو، په ډېرو لنډو اوږدو خبرو نه پوهېږو. بیا د بې د معافي زما د خپل بچپن ژوند د کوچیانو په کېږدیو کې تېر سوی ده. فلسفې ملسفې مو نه زده، دومره خبره باندې پوه شو ټول چې د موږ لویه بیماري بې اتفاقي ده. لویه بیماري بې اتفاقي ده. راځئ د دې بیماري د دې مرض دوا پیدا کړو. سردار صاحب ته مخامخ ناست، خان صاحب ناست، نور دوتاڼي قدرمن مشران، ما څه جغرافیه درته پړاو کړه، درته بیان مې کړه. غرض او مقصد او غایت مې دا ده چې د افغانستان بونډري چې کوم خنډ او ورسک ورته وایي په دغ سلیمان خیل قوم آباده، په د شمال طرف ته یې ګران قدرمن قوم مندوخیل آباده، په منځ کې سره ټکر د شخړې دي، جنجالونه دي. لږ مرخاته خواته راسه دوتاڼی او مراڼی ورور سره ټکر دي، شخړې دي، دندې دي، جنګونه دي، زکویې کې دي، داشکې دي. لږ مخته راسه بیا وزیر او مراڼی قوم سره لګیا ده، چې د غولري په غرو راوخیږي. مخته راسه بیا په کلاچي ګنډه پور او دوتاڼی ده، بیا غوریزه یا وزیر ده. دا به څوک کوي؟ دا فیصلې به څوک کوي؟ چې کلیو باندې د پښتنو په منځ کې زکویک لګیایي، داشکې لګیایي، راکټ لانچرې لګیایي. د دغ پښتانه بچی به خاورې تعلیم وکړي، دا به څنګه ترقي وکړي؟ دا به په ارام خوب نه وکړي. خوب خو پرېږده، په جماعتو کې به په سکون سره لمونځ نه وکړي. دا ذمهواري د چا ده؟ زه دا خبره ځکه ترخه کوم بې ادبي د معافي، دا خو سیاسي جلسه نه ده، د پښتنو جرګه ده، او د پښتنو په جرګو کې به سپینه سپینه وایه. چې سپینه نه سره وایي موږ ته خپله بیماري مرض نه معلومیږي. دا د پښتانه قیادت ذمهواري ده چې دی راچک سي پښتون په اتفاق کې د پښتانه د منځه دا غمونه دا دردونه لرې کړي. پروا نه ستنیستي دي چې کوم دولت په دې راکټ لانچرو، په زکویکو، په کلاشینکوف باندې پښتانه برباد کړي. که دا تعلیم دغو پښتنو قومو زه یادومه، نور داسې ډېر دي. مسعود او وزیر رانه هېر سو، مسعود دغه لانجې دي. که دا دولت دا په ارباو پیسې پښتنو په خپلو بچیانو باندې لګولې وای په تعلیم او په تربیت باندې، نن به ماحول بدل و، حالات به بدل و. بیا د بده هزار بار معافي. خان صاحب دا خبر بار بار کوي، زموږ د پنجابي سره جنگ نسته، د سندي سره مو نسته، د کشمیري سره مو نسته. خان صاحب دا خبره مو سر په سترګو منلې ده. ولې زه په حیدرآباد کراچۍ کې زه چیکې کومه، کاروبارونه کومه، بلډینګان جوړومه، پنجابي ته حق حاصل ده چې ما کلي ته راسي او دی په سایکل باندې که کلفي ملایي خرڅوي او که سموسې پکوړې خرڅوي، که پاپړ خرڅوي، ولې به بدو سترګو ته ګورم؟ راځئ نور پرېږدو، په نورو نه غږېږو، د خپل ځان په غم وغږېږو. تر څو به پښتونه ته ترقي ونه کړې
لکه ډاکټر صاحب څه خبره وکړه دا د موږ خور وکړله اصغر با یې وکړله وزیر اصغر د عمران شاه مشر وکړه څه څو پورې ته تعلیم حاصل نه کړې خپل قوم شعور ورنه کړې راځئ د دې جرګې نه دا سبق زده کړو څه کلیو کورو ته ورسو ځوانان به پوښتنې کوي بوډاګان به کوي چې په څه مو اتفاق راغی په دې مو اتفاق راغی چې د خپل منځ غلطۍ لرې کړو زه د مشر قیادت نوم اخلمه د چا نه نه ډارېږم تېره غلطي به د بل چا نه سوي راتلونکې غلطي به د بل چا نه وسي په دغه موجوده زمانه کې د پښتانه قیادت چې کوم ده د مولانا فضل الرحمن ګیله د جمعیت علما اسلام سربراہ ځان بولي د مولانا سمیع الحق صاحب د خاندان ګیله ده جمعیت علما اسلام ده د سراج الحق صاحب نه ګیله ده د جماعت اسلامي لیډر ده محمود خان صاحب تا نه ګیله پښتانه کوي او اسفندیار صاحب تا نه کوي او شیرپاو صاحب تا نه کوي یو درجن پارټۍ خو د پاکستان قیادت د پښتنو په لاس کې ده ووټونه چې راسي دروازې ټکوي ورکه پارلیمنټ کې ورکه مخې خو هغه حال ده لکه بیګم چې ولید شرمول دي خپل قومو ته مخ راواړوي د قوم په غم درد یوسئ قومونه سره یو کوي وایي دغه خاورې او دغه بوټي به یو کس خبره کوله چې دا بیا لونګ شي دا به لونګ شي یوه خبره د ملګرو نه پاته کېږي زه کومه ستاسو په اجازه ټیم کم ده چې د سوات نه ونیسه تر کوټې پورې تر مغولو مخته تر انګریزانو مخته د پاکستان تر جوړېدا مخته دالته یو قسم مخلوق و هغه ته به کوچیان ویل مالداران به ورته ویل هغو به دنیا غټ تجارت کاوه د ازبکستان ترکمنستان کازاکستان سمرقند او بخارا او د ایران مشهد او د زاهدانه به سامانونه راوړه هندوستان ته دغه ځای به وړل بیرته افغانستان ته یا نورو ملکو ته دا کوچیانو اکثریت پښتانه هر قوم و خروټی و ناصر و یوسفزی و کاکړ و ناصر سلیمان خیل او دوتانه و نور خو جای په جای جایز و د مجبوري نه بعضې قومونه لا اوس هم کوچیان دي د دغه جرګې په وساطت سره موږ پاکستان ته دا وایو د افغانستان حکومت ته دا سوال کوو چې د دې کوچیانو لارې مه بندوه دغو ته بین الاقوامي حق حاصل ده چې دی لاندې په موسم کې پاکستان ته راسي او دی د ګرمۍ په موسم کې افغانستان ته ولاړ سي دا خلک د دواړو ملکو دي زه هم ډېره شکریا ادا کوم یوه خبره درته کومه که څوک وایي هم پښتون یم هم مسلمان یم که مسلمان یم بیا پښتون هم یمه شین زمری پرو زه د غرو په لمن یم زه چې زوی د پښتون غیرتمن یم د زړه خوږ به مې هله درمان شي افغانستان یادوم د زړه خوږ به مې هله درمان شي چې در ځان تیر هیواد مې ودان شي د آبادۍ خورا ارمانجن یم زه چې زوی د پښتون غیرتمن یم هله سر به مې لوړ تر هر چا وي د پښتون قیادته چې ما یاد کړې هلته به مې په اسلام آباد کې به خو سرلوړي نه راوړه هله سر به مې لوړ تر هر چا وي چې اغوسته مې خپله خمتا وي نه چې مړ پروت زه د بل په کفن یم زه چې زوی د پښتون غیرتمن یم وسلام ډېره مننه